بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا. محترمینو یو محترم ورور ته پوښتنه کړې ده چې د یوټیوب په ذریعه باندې پیسې ګټل څنګه دي. یعنی یو ویډیو زه اپلوډ کم په یوټیوب کې، بیا د هغه په ذریعه باندې ماله آمدن راځي چې څومره ډیره وکتل سي، څومره ډیره ریسرچ سي، تلاش کول سي، هغومره ماته یوټیوب والا پیسې راکوي، ځکه د هغو اشتهارات زموږ پر ویډیو باندې راځي. نو آیا دغه آمدن او دا پیسې څنګه دي؟ دارالافتا دارالعلوم دیوبند فتوا نمبر 1433 هغه لیکلي دي چې د یوټیوب په ذریعه باندې چې کم انکم یعنی کم ګټه تاله راځي هغه په څو شرایطو سره جایز ده. که دا شرایط پکې وي هغه پیسې هغه ګټه تاته جایز ده، که دا شرایط پکې نه وو نو بیا جایز نه ده. اول دا چې ته کومه ویډیو پر یوټیوب باندې اچوې په هغه کې د یو جانداره شي تصویر نه وي، صرف یو خط وي یا یو عمارت وي یا یو درخت وي، داسې جانداره شي تصویر نه وي. دویم پر یوټیوب اکاونټ باندې چې ته کومه ویډیو اچوې هغه ساده وي، د جاندار شي تصویر نه وي، نو هغه په داسې صورت کې جایز ده چې هغه پر مفیدو معلوماتو باندې مشتمله وي. ناجایز فضول لایعنی شان په هغه کې نه وي، پالتو شان نه وي، ګټور شی وي. دریم دا چې ته کومه ویډیو کې یا یو کاروبار یو شی ته و خلکو ته ورښکاره کوې هغه شی جایز هم وي. ځینې کسان سروز بدلې پورته کوي، بدلې پورته کوي یا نور غلط شان د غلط کاروبار نشریات کوي، نو هغه خو بیا جایز نه دی. چې کاروبار جایز نه دی نو د هغه پر اعلان چې کم آمدن راځي هغه هم جایز نه دی. څلورم چې یوټیوب کمپنۍ کم اشتهارات نشر کوي ستا پر ویډیو باندې، هغه نشریاتو اجازت په یوټیوب کمپنۍ والا ته نه ورکوي، ځکه هغه داسې ناجایز اشتهارات نشر کوي، غلط شان نشر کوي. نو چې دی غلط شان نشر کوي ته د سره په غلطو نشریاتو کې معاون شوې، نو لهذا د دې ګټه آمدن بیا جایز نه ده. محترمه چې دغه شرایطو ته وګورو نو دا په یوټیوب کې نه عملي کیږي. خلک راولاړ شي د زموږ پر بیانو باندې لا یو غلط تصویران ولګي بیا نشر کوي په دې خاطر چې خلک ډیر وګوري، نو دا خو جایز نه ده. اسلامي بیانونه غلط تصویران د ښځو د نور تصویران ورکړي چې خلک ډیر وګوري، نو دا جایز نه دي. او بل غلطي ویډیوګانې نشر کوي، پالتو لا یعنی فضول خبرې غټ غټ اعلانونه پر لګولي چې خلک یې وګوري، د دې لپاره آمدن راسي. نو داسې آمدن یا داسې ګټه د شریعت په رڼا کې جایز نه ده، کم چې نن سبا خلک پر یوټیوب باندې کوي. که چیرې دا شرایط پکې ول نو بیا جایز ده. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.